السلام علیکم دوستانو نن به مونږ تاسو ته ماچس څنګه جوړیږي، دا څومره په زحمت سره جوړیږي. دغه ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې اول یې غټ غټ د ونې لرګي راوړه، هغه یې په ماشین په اره باندې کټ کړه، بیا یې دغه نه پوستکي وویسته. ګوره پوستکي وباسي دا مزدوران، بیا دا صفا کی سپینې کی او مخکې بل ماشین ته ورچوي، هغه یې دغسې راوباسي لکه کاغذ، دړې نه داسې ښکاري لکه کاغذ. او داسې نور لرګي رچوي دغلته ماشین ته، او تاسو کتلی شئ داسې وباسي. ګورئ قسمه قسمه ماشینان لګېدلي دي او دا لرګي وخي او دغسې نری کوي، بیا دا مخکې داسې قات کوي، ټول یو ځای کي. وګورئ دا بیا مخکې بل ماشین ته ورکي او دغه ډکي بیا دا ماشین وباسي. تاسو کتلی شئ ګوره ماشین یې چالو کو او د دې نه ډکي وباسي. ګوره دا هغه ډکي دي کوم چې په تیلي ډکي ورته وایي. تیلي کې پراته وي سپین سپین. ګوره دلته ډکي جوړ شي اور دا ډکي بیا دلته ورچوي دی بل ماشین ته، او هغه د تیلي په سر کې چې هغه سور سیزي هغه اور چیلي، هغه دلته جوړیږي. ګوره تاسو کتلی شئ دا یې ماشین پې شروع شو. ګورئ ګرمیږي دلته تپې وخي. غټ غټ پلانټونه دي دا. ګورئ دی بل طرف ته ګرم راوباسي او یو طرف نه یې ورچوي. ګورئ دا دلته جوړیږي. ګوره دا یو ځای کړه، ټول خپل سایز ته برابر کړه. ګوره دا دی یو سایز کې کړه ټول ډکي. دا هغه څیز دی، هغه شی دا دی، هغه سور، هغه د تیلي د ډکي په دې سر کې چې وي اورلي، هغه دې څیزونه جوړېږي. ګوره دا پې دلته لګي. دلته پې لګي. ګوره دا د 2 روپو یا 5 روپو تیلې د دغسې ماشینونو نه راوځي. دا ګورئ تاسې سخت کار دی. غټ غټ پلانټونه دي دلته تیلي جوړ شي. دا ګوره دا ټول تیلي دي، هغه ډکي دي. ګوره بیا یې قالبونو کې واچوي دغسې. دا دلته ډبي راوړه، دې ډبو کې بندېږي، اور دا ماشین چې کوم دی یو یو تیلی پکې اچوي، دا بندېږي دلته. ګوره دا ماچس دلته پکې دا ډکي را غورځېږي او دا ماچس ډکېږي. دا ګوره
فیل شي ډک شي. نو دغه طریقه وه د ماچس جوړېدو.